دوستانو سلام، وخت مو په خیر. ګر په دغسې ګډوډو حالاتو کې پر تاریخي موضوعاتو بحثونه چندانې مهم نه وي، ځکه چې په اوس وخت کې چې موږ په کوم جنجال کې یو د هغه په اړه باید بحثونه وشي. ولې ځینې مغرض خلک موږ دې ته نه پرېږدي چې پر اوس باندې خبرې وکړو. ځینې چټل او رزیل خلک چې د بهرنیانو پروژې اخلي قصداً موږ مجبوروي چې په دغه بحثونو کې بند پاتې سو. ولې په وړاندې یې چپ پاتې کېدل د دې معنا لري چې هم دغسې یو واقعه ده، مګر حقیقت د خبرې دا دی چې باید دا بحثونه وشي. ډېر خلک د دې ادعا لري چې ډیورنډ کرښه یا د ډیورنډ معاهده امیر عبدالرحمن خان امضا کړې ده. که دا معاهده موجوده وای ډېر وختي به انګریزانو و پاکستان را ایستلی وای، تاسو ته به یې داسې ښودلی چې دا امضا شوې ده. د ډیورنډ معاهده هېڅ وخت امضا شوې نه ده او د معاهدې په توګه هېڅکله موجوده نه ده، ځکه دا جبري وه. د لاهور د ګندمک دا تړونونه هېڅکله تړونونه نه دي، دا جبري په زور باندې حاکم کړل سوي پلانونه دي. هر مملکت یو تاریخي مقطع لري او پیښې په هغه تاریخي حالاتو کې کیږي. که د امریکایانو راتګ و جبري و، هېڅ تعهد و تړون په منځ کې نه و موجود. که څه هم چې ځینو خلکو به ویل چې غټ غټ بمونه وغورځوئ ورباندې. که نور هره تاریخي دوره تاسو یادوئ، موږ یو غریب او بیچاره ملت یو، هر څه راباندې تحمیل سوي دي. نو په تاریخونو کې ډېر بند مافاته کېږي. په تاریخ کې بندېدل بیا اسناد غواړي. که چیرې دا معاهدې موجودې وای، وخته به خلکو سترګو په سترګو درننیستلي وای چې دغه دا امضا شوې ده. نو سندونو ته به ډېر نه سره ځو، د ارشیف ټول اسناد زما سره پراته دي او چې راباسم یې نور خلکو ته به زیانونه پېښ شي. نو نه د ګندمک تړون موجود دی امضا شوی، ویل کېږي مګر موجود نه دی، او دا تړون نه دی، دا جبري یو طرفه خبره ده. نه د ډیورنډ دا شته، نه د لاهور دا شته. که یې هم د هغه وخت د ضرورت پر اساس ځینې پرېکړې شوي دي، ولې تړونونه هېڅکله نه وه. نو تاریخ به نه جال کوو، راځئ د نن مشکل حل کړو. تاریخ به تاریخ ته پرېږدو. سلامت اوسئ.